سلامونه نیکې هیلې ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ. ملګرو، د وکیل صاحب شاپور حسینزي مخکینۍ انټرویو خو مې اورېدلې دي، جالبه انټرویو وې. اوس یې یو نوی پیغام پرېښی دی، یو نوی البته لایو راغلی دی، خپل فیسبوک نه لایو راغلی دی، یو نوی پیغام یې پرېښی دی د حکومت او د وخت مشرانو ته، او ډېر سیریس غږېدلی دی، جالبه غږېدلی. راځئ دا پیغام یې واورو چې څه وایي، څه ویل غواړي. سلامونه او احترامات قبول کړئ. خدای وکړي ټول روغ او جوړ او روغ صحت ولرئ. وعلیکم سلام وکیل صاحب، څنګه یې؟ د اسلامي امارات نه مې غوښتنه دا ده چې وایه تاسو یې وارې تېر دا نظام په لاس درغی، هر څه درنه څه لاړ، شی راوړو وکیل او صاحب؟ بل تاسو چې راغلي افغانستان ته کاختیب راغلی ده. خدای دې غرق کا. نو راځو دې ته چې ټول ځوانان درنه وتښتېدل، لاړ ووتل، ته خو یې که نه وطن یې پرېښود، در به در پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمښت راولئ. تاسو خپل ځان ته پام نه ده، اسلامي امارات مشرانو ته وایم. ګوره، د ستاسې پام نه دی، د وکیل صاحب درته پام دی. وکیل صاحب په هر څه نظر ساتلی دی او معلومات یې ډېر زیات قوي دي، او داسې معلومات لري، د داسې ځایونو معلومات لري چې بس هیچا هم ورته پام نه وي. په څو دولتو کې در باندې خبرې دا وګوره، څو ملکو کې دا در دې باندې خبر کیسې دی. روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې هم تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکړئ. او که وی نه کوي تاسو ټیم پوره ده. څنګه؟ وعلیکم سلام. سلام دې ما ټولو ته ورسیږي، دوستانو ته. ما خو د ایډیانې ټولې سره بدلیږي، را بدلیږي. دو دانې هیک شو، یو لاسونه ماشه چې د وکیل صاحب آی ډي به هیک کوئ. څوک چې ټیک ټاک استعمالوي هغه ایمان نه ده. نو اسلامي امارات مشرانو ته د خدای دا خبرې ما وررسوي چې وطن ته کفارو ته زمینه مه برابروئ. ښه خبره دا کې. تاسو پالیسي چې کومه روان ده، ولس درنه وځي، ورځ په ورځ زرګونه افغانان مختلفو هیوادو ته کډه کېږي، مهاجرت ژوند پې تېرېږي. نو تاسو نه مې غوښتنه ده چې د خپلې پالیسۍ او خپل مشاورینو کې تغییر راولئ. ښه خبره کې. او څومره غونډې درته روانې دي، هغه الله دې رحم وکړي په وطن اسلامي امارات، په طالبانو، په تاسو مې زړه په خدای که بدېږي. هېچا یې زړه نه خوږېږي، صرف د ولس غم دی ورسره. زه نه یم خبر چې پارلمان دا کله وکیل و، هغه وخت کې دا څه رقم ته و، دا رښتیا هم دومره دردمن و په دې ولس باندې که نه، دا اوس داسې دردمند شوی دی. خپل ځان مې هم نه بدېږي، زه دې هم کې ما سر دې هم کې لاړ شي، خو چې وطن ته امني. خو زه پوهېږم چې تاسو دا کومه پالیسي روانه کړې، افغانستان ته به غټ نالت او جنګ او مشکل او مختلف په قومونو باندې به موږ وویشل سو. اوس تاسو سره موقع شته، اصلاحات راولئ، پالیسي کې اصلاحات راولئ، ولس زړونه ترلاسه کوي. او غربیان غواړي چې اسلامي امارات او افغانان، هغه اسلامي امارات چې نه دي، غربیان غواړي چې د افغانستان ولس نسته و نابود دا خبره خو صحیح او ده. طالبانو تاسو باندې زه غږ کومه چې دا زمینه زه پوهېږم چې تاسو روانه کړې ده. تاسو به نه روانه کړي، خدای تاسو علامې داسې دي چې غربیان بیا راځي در باندې. نشي نو راتلی، چې راځي خو تاسو خو هسې نه ستا دوا په کار ده. فدایان یي. د افغانستان ولس خو فدایان نه دي. دې ټول فدایان یو وروره. لږ نرمښت راولئ. خدای وکړي چې زړو کې مرحم راشي دې ولس ته، پالیسي کې تغییر راولئ. ښه وکیل صاحب خو ډېر ښایسته خبرې وکړې، ډېر ښې سپارښتنې یې لرلې. وایي پالیسي بدله کړئ، ځکه زه وایي خبره معلومات لرم، د داسې ځایونو نه معلومات لرم چې تاسو ته پلان نیول کېږي، بیا ولس ته پلان نیول شوی دی، دا راځي او هغه راځي. د دې وکیل صاحب خبرې سره دی چې جالبه دي او کله کله موږ خاندو، خو د خبرو د انداز کې سادګي پرته ده او داسې ښکاري چې دا سړی
سپین زړی دی او د زړه نه پاک دی. نور والله اعلم زه ډېر نه پیژنم که نه د جمهوریت د وخت هغه دا چې کله وکیل و نږدې نه یې نه پیژنم، هغه وکالت کارنامې هم راته خاص نه دي معلومې چې څنګه و، ځکه وکیلانو نه خو موږ ښه خاطره نه لرو. ولې دا کومې خبرې چې کوي داسې ښکاري چې د زړه د درد یې کوي. او چېرته دی دا وتلی دی که دلته دی وطن کې دی، کالي خو یې وطني اغوستي کېدای شي وطن کې. خو دا چې هر چېرته یې خوشحاله دي، روغ و جوړ دي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې د وکیل صاحب پیغام در باندې ښه لګېدلی، ویډیو در سره لایک کړئ. مننه، ښه وخت.